الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد مخي حروف دي إخفاء بيان شو چپدی بیت کی جمع شوی دی صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما. نو دا خبره شوه چې دی اخفای حقیقی وی وصوله تسمیه د حقیقی بیانی چې دیتا حقیقی ولی وایی. نو حقیقی ورته ځکه وایی چې په دې کې انعدام د حرف کامل وي. انعدام نشواله ته ورکېدل ته مقصد دا چې اخفاء اصل کې وي پټېدل ته او دلته دا نون چې د خپل مخرج نه حقیقتا پټ وي ځکه د دې زیات دباو او ادا هغه د خیشوم نه ده ځکه خو دې لپاره دا مخرج مقرر شوی دی او د دې وجه نه ځنه خلکو ویلي دي چې لا عمل اللسان فيه نون مخفات د پاره په جبه کې دخل نشته. خو بیا الته اعتراض کې دی شي چې دخل بالکل نشته نو بیا خو دا حرف د فرعیت نوزي حال دار چې نون مخفات حرف فرعی دی. نو جواب دار چې نفی مقیده مراد را چې په نون مخفات کې جبل داس دخل نشته لکه څنګه دخل چې د مظهر د پاره د مشدد د پاره دخل د جبه ولشته لیکن ضعیف. نو دا د حقیقی د ویل وجه شو لکه ته من تابا ولد د دې ادا هغه د خیشوم نه ده. دغه وجه چې اخفاء په دوه قسم را یو اخفاء حقیقی او بل اخفاء شفوي. اخفاء شفوي هغه ته چې کله د میم ساکن نرسته بارازي خدا اخفاء شفوي بیا په دوه قسمه ده. یو دغه اخفاء د میم نرسته بارالل او یو هغه اخفاء چې کومه د اقلاب بالا چې هغه ته اخفاء وجوبي وي. د دې دوه په منځ کې فرق ده چې اخفاء شفوي ته اخفاء جائزه هم ویل کیږي ځکه په ځینو قراتونو او روایتونو کې ترک د اخفاء په دې کې ثابت ده لکه قالون په روایت کې دا سری و ما هم بمؤمنین الته ترک د اخفاء ده او هر چې اخفاء وجوبي ده نو په اخفاء وجوبي کې دا سبل کم قرات او روایت ثابت نه چې هغه د دانون په مم سنبلې او بل کومه طریقه د اختیاري. نو ټول قراء دفا اتفاقا دلته اخفاء مع الغنه ده چې اقلاب ورته او اخفاء شفوي وجوبي ورته وي. نو دا اخفاء حقيقي چې ده اخفاء حقيقي ته اخفاء کاملا وي او چې کومه اخفاء شفوي ده هغه ته اخفاء ناقصا وي ځکه په اخفاء حقیقی کې انعدام د حرف کامل وي او په اخفاء شفوي کې انعدام د حرف ناقص وي. نو ځکه اخفاء حقیقی ته اخفاء کامله او تامه وي او د بل ته اخفاء ناقصه وته ویل. تدین وروسته دا خبره کوو چې اخفاء او غنه کې څه فرق دی. اول خدا خبره یاد ساته چې هر اخفاء کې غنه زمانی ورپکې وي خو هر غنه کې اخفاء نه وي. نو غنه عامه شو اخفاء خاص شو او بل فرق دا شو چې په اخفاء کې اتصال د عضو ناقص وي یعنی طرف اللسان د غاښونو سره اتصال نه کوي او هر چې غنه ده نو په دې کې اتصال د عضو کامل وي لکه مثلا من تاب اخفاء شو او ان المسلمین کې غنه شو نو دلته یو ځکه جبه ولګیدا بل ځکه ونه لګیدا بل لا چې په اخفاء کې نرمي وي لکه من تاب اپ غنه کې سختی وي لکه ان المسلمین الیکم مرسلون
او دا خبره یا ساته چې هر غنه کې اخفا نوي او هر اخفا کې غنه څه شي غنه وي نو اخفا ځان لا شیر شو او غنه ځان لا شیر شو خو خبره دا ده چې غنه په دواړو کې زماني ده غنه په دواړو کې زماني ده